د هېواد د یو شمېر نورو ولایتونو سربیره د سویل ختیځ زون په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې هم خلک د لوی اختر لپاره په ځانګړو تدابیرو بوخت دي. بازارونه د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک ښکاري او هټیوالې وایي چې د اختر په رانږدې کېدو سره د جامو، بوټونو، وچو میوو او نورو اړینو توکو پیر او پلور زیات شوی دی. ماشومانو ته مې جامې کړي دي، درځي ته مې ورکړي دي، تر اوسه نه راکړي. هغه ګنډي پرون مې راوستلی و، چپړه کې بوټان مې ورته واخیسته. نو الحمدلله اوس ما په خپله قرباني مې اخیستې ده. قرباني م کوو، غوښه م خو د قرباني دي، او که د چا نه وي نو شکر الحمدلله. دغومره خلکو قرباني کوي، د خوارانو غریبانو ته یې ورکوي، د بازار ضرورت هم نه پیدا کوي چې په بازار کې یې واخلي. نو دا خو لوی اختر د قرباني اختر ده. ممیز کو چې کوچنی اختر کو هغه هم جګ شوي وو، او اوس د ستر اختر کې عید کې بیا ممیز بیخي لږ ولوېده، څو مان 100 روپۍ او نیم 100 روپۍ پار کم کړی دی، او ممیز د چنو کې بیخي ګټه کم اخیستله شوې، لکه چې په کیلو کې 2 روپۍ 15 روپۍ 6 روپۍ کیلو کې پاتې کېږي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له هڅو خوښ دي او وایي د اختر په مناسبت په ښارونو او بازارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د دوی په وینا د امنیت ټینګښت له امله په ډاډه زړه بازارونو ته راوتلي او د اختر لپاره خپل چمتووالی نیسي. والا الحمدلله چاوک ویلوړ یم، ښه راشکه زیات اختر ښه خوندور اختر انشاءالله روان دی. چاوک ځینې سهار نه ویلوړ یم، ښه دی، دومره ساعت تېرېږي، ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلکو انشاءالله ښه دي، دومره ګزاره کړي ښه. والا امنیت خو انشاءالله الحمدلله ښه 100% امنیت دی. تمام ورځ جنایي کورته پورته سره ښه هر ارګان سره نوره په تېرېدو اختر سره والا سا کوله اختر کې رش هم زیات دی، خوند هم زیات دی، ښه دی، ګڼه ګوڼه زیاته ده پکې. د هر ځای د زرمت خلک هم راغلي وو، دا د ګردیز خلک هم دي، دا د مزو خلک هم دي، یعنې داسې دغه هر ځای خلک سره راغلي وو، دغسې دا سودا یې سره کول. په همدې حال کې د سویل ختیځ زون امنیتي مسؤلین خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به تل هڅه کوي چې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي تر څو خلک په امن فضا کې اختر ولمانځي. چې هر اختر دلته په زرګونه سیلانیان راځي، لکه د زازیاریوب، منډهیره پارک، تیرې کوتل، ابدکۍ او دې ته ورته نور هغه سیمې چې د ځانه سره طبیعي رنګینۍ لري. موږ په عام طور ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ و اطمینان ورکوو چې تاسو شپه او ورځ کولی شئ چې د پکتیا له ټولو رنګینیو طبیعي سیاحتي سیمو څخه په ډاډمنه فضا کې خوند واخلئ. موږ د قمندان صاحب په هدایت باندې، هم د امنیتي چارو د مرستیال په هدایت باندې، نو هغه ملګري معذب شوي دي او هغوی ته مکمل مجهز په عصري او اسلحو باندې سنبال دي، او انشاءالله چې ولس ته به په کامل معنا باندې د نیکمرغه لوی اختر د رسېدو په مناسبت امنیت تامینوي. په ټوله کې د یادو ولایتونو اوسیدونکي له شتمنو خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له بېوزله کورنیو سره هم مرستې وکړي څو هغوی هم د اختر خوشحالۍ احساس وکړي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.